سلامونه دوستان، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مې د انګلیسي جملې په دې شکل دي: I can do it in half time. I can do it in half time. دا زه په لږ وخت کې یا په لږ وخت کې ترسره کولی شم. They all are the same. They all are the same. دوی ټوله په یو شکل دي یا یو رقم دي، یعنې فرق نه لري. He owes his success to his parents. د کامیابۍ راز یا د کامیابۍ د مور او پلار دی، یا د کامیابۍ وشات د مور او پلار لاس دی. My brother is shorter than you. My brother is shorter than you. زما ورور تر تا ګردی دی. I envy him. I envy him یا you envy him. ته یا زه د ده سره حسد یا کینه لرو. خدای نکرده. Is there any supermarket near here? Is there a supermarket near here? دلته کوم مارکیټ سته، سوپرمارکیټ سته په دې شاوخوا یعنې جمتیکا کې. I failed the test. I failed the test. زه په امتحان کې ناکامه شومه. I was not as stronger as my father. I was not stronger as my father. زه زما د پلار غوندې قوي یا مضبوطه نه ومه. Will you help me in my homework? Will you help me in my homework? ته به زما په کورني کار کې زما سره مرسته یا همکاري وکړې. I persuaded him to take part in it. I persuaded him to take part in it. ما دی قانع کړي یا دته مې امکانات ورکړي چې ته په دې کې برخه واخله. He grows rice. He grows rice. د وریجو کرلو کار کله کوي یا وریجې کري. He painted the ceiling blue. د چت په شنه رنګ باندې ورنګوي یا شین رنګ یې ورته ورکړي. Let's take a break. Let's take a break. راځئ چې ځان وساکو یا استراحت وکړو یا تفریح وکړو. This is an automatic door. This is an automatic door. دا دروازه چې ده دا اتومات یا په اتومات شکل باندې خلاصیږي او تړل کیږي. This bus can hold 50 people. دا بس کې 15 نفره ځایږي یا دا بس د 15 نفرو لپاره دی. I have to go now. I have to go now. زه باید همدا اوس ولاړ شمه. The train was crowded. The train was crowded. په ریل کې ډېر بیروبار و یا ګڼه ګوڼه وه یا خلک ډېر زیات و یا رش ډېر زیات و. Khan was sick in bed last Sunday. Khan was sick on bed last Sunday. تیره شنبې په ورځ باندې خان مریض و یا بستر و. دوستان خدای دې چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که نه یاست پوه شوي په کومه جمله باندې تاسې کولی شئ چې ماته په کمنټ کې کمنټ راکړئ او پوښتنه وکړئ چې درته تشریح کړمه. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.